سرچینې وایي چې باجوړ کې د وسلوالو په بریدونو کې 4 پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي. بل خوا په بلوچستان کې په یو برید کې 9 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. سرچینې وایي چې باجوړ کې د وسلوالو په بریدونو کې 4 پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په بریدونو کې 4 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او تر 10 زیات نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان نن سهار د صادق آباد په نوي کلي کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر موټریز کاروان بمي چاودنه کړې او بیا یې پرې لا څو خو بریدونه کړي دي. سرچینې له رسنیو سره د وژل شویو کسانو نومونه هم شریک کړي دي. لا تر اوسه تحریک طالبان پاکستان ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ځایي جرګې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو اترو له ناکامېدو سره سم د پاکستان پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شوي دي چې له کابله سلګونه کورنۍ هم له خپلې سیمو بېځایه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د باجوړ ولسوالۍ د مومندو په 28 سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له امله د 3 ورځو لپاره ګربندیز هم اعلان کړی دی. بلخوا بیا راپورونه وایي چې په بلوچستان کې په یوه برید کې 9 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان په واشک ولسوالۍ کې پر پاکستاني پوځیانو برید شوی چې له امله د یو افسر په ګډون 9 پوځیان وژل شوي دي او 4 کسان نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې برید نن سهار داسې مهال شوی دی چې وسلوالو په بسمي سیمه کې د چټک غبرګون ځواکونو ته کمین نیولی او د هغوی پر موټرو یې برید کړی دی. د پاکستاني رسنۍ خراسان ډایري د راپورو له مخې په دغه برید کې 14 وګړي هم ټپیان شوي دي. لا تر اوسه د دغه برید پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ نن سهشنبه د زمري 28 ویلي دي د دوی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د بلوچستان د ژوب ولسوالۍ په سمبرا سیمه کې عملیات کړي دي چې په پایله کې 50 وسلوال وژل شوي دي.